دغه نظم د مونږ ډېر وخت د کرۍ په کور کې تېر کړی دی. ما به کډه ګرځوله ځې په ځای به لوغړېدم په هر ځای نوې سړی وم د چا خپل د چا پردی وم. چا به ویلې دا نهي دی چا به ویلې دا جولا دی. دا چې زه ومه بې کوره زه د دې د لاسه سپک وم منظر صاحب. دا چې زه ومه بې کوره زه د دې د لاسه سپک وم چې نه کور و نه مې ور و نه معلوم راته خپل در و غریبۍ سره مې شر و هر سړی راته وتر و. چې به کوم کلي ته لاړم په کنډه کې به دیره شوم د کوټې لرګي به مات و برنډې لرګي به مات و. نه اوبه نه به بجلي وه د مالک په دا وینا وه چې ځان له سم را سم که بیا مزې کوو اوسېږه. ځان په خېټه مې نهر کو پردی کور مې برابر کو د کوټې لرګي مې سم کړه برنډې لرګي مې سم کړه چې به 2 میاشتې شوې تېرې. نو مالک په ویلې وروره ته د 2 میاشتو اوسېږي اوس دا کور زما په کار دی ځان له بل چرته غم وکړه. چې به 2 میاشتې شوې تېرې نو مالک په ویلې وروره اوس دا کور زما په کار دی ځان له بل چرته غم وکړه. ما به بیا کډه بسر که زه به بل کلي ته لاړم بس په دې کې مې سر سپین شو. منظر صاحب ما به کډه ګرځوله. یا زما خالق ربه یو وړه ګیله لرمه د خانانو مربي دی زما قبر له ځای نشته. په سپوږمۍ کې به اوسېږم په اسمان کې به ښخېږم په جنت کې به هم داسې در په در کډه په سر یم هلته هم به مسافر یم لکه دلته چې ګرځېږم در په در یم زورېږم اوس په کم خوا کډه وړمه اوس په کم پلو ته ځمه. چې ځواني دې راله راکړه زندګي دې راله راکړه په دنیا دې داسې پرېښوم لکه سپې د کډې پات. چې ځواني دې راله راکړه زندګي دې راله راکړه په دنیا دې داسې پرېښوم لکه سپې د کډې پاتې اوس خو لږه خاوره راکړه چې ځان باندې خوره کړه. اوس خو لږه خاوره راکړه چې ځان باندې خوره کړم چې مارغانو سپي مې نه خوري چې لیوان زمري مې نه خوري. دغه سوال زما قبول کا چې بربند چرته مړ نه شم. دا د ځمکې خلک سري منظر صاحب ما په مات کې دا لیوه دي دا چې ته ورته اشرف وې دا چې ټول مسلمانان دي د عزت نه به مې خلاص کړي تر جنته به بیا جاړم نه به بیا واپس کېدی شم نه به بیرته چرته تللی شم. خو ستا د رحم محروم نه یم د انصاف تلل چې کېږي ته تپوس چې دا مال کړې زه به ډېر په عاجزۍ ویم زه به ډېر په بېوسۍ ویم زه عزیر به داسې وایم ما به کډه ګرځوله ما به کډه ګرځوله.